زرب امستا زن اشنا کارونه کولی شم او کړی مې دي نو ستا دعا چې هر څنګه دا به نه وی چې زما دعا به قبول شي که نه ته اواز چاته کې رب ته کې ته قادر دی ته اواز رب ته کې مهربانه دی ته اواز رب ته کې ناشنا کارونه کوونکي ذات ته کې نو چې داسې ذاتي نو هغه به ستا دعا قبلوي حضرت آدم علیہ السلام چې کله دنیا ته راغی جنت کې اوسېده او په جنت کې خو هر قسمه مزې دي جنت کې لوګه نشتا تند نشتا بیماری نشتا غم نشتا ٹینشن نشتا خفگان نشتا یره نشتا خوف نشتا په جنت کې گھبراہٹ نشتا جنت کې مزې دي بس سچ غواړې تا ته ملاویږي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون لو چې د څه غواړې هغه به درته ملاویږي او چې څه خدای نه غواړې هغه به درته درکوي دنیا کې که سړی ډېره مالداري څه ناڅه غم سړي ته څه ناڅه پریشاني سړي ته ټینشني هلته دا ټینشن بیماري تکلیف د چا نه یره ترخه هېڅ نشته بس خوشحاله خوشحالي ده دغسې جون آدم علیه السلام په جنت کې تیر که الله وی دی بوټي له به ګوتې نه وړې ګول هغې له یې ګوتې یوړې بس الله تعالی ته خفه شو ځمکې ته یې راکوز او فورا د جنت جامې ته کوز شوې وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنت د جنت خو داسې د دنیا پاڼې نه دي خو غټې غټې پاڼې دي دغه پاڼې ځان نه تاو فطرت د انسان دا تقاضا کې دا بربنډتوب د فطرت خلاف دی ځان یې پاڼې تاو کړې اللہ وی احبتو کزے گے قلنا احبتو بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الى حین بس نور بزمکی تزے جنت کے استاسو نور رہائش نشتا نو دنیا تے راکوز کر نو حضرت حوائے پا جدہ کے راکوز اکڑا او حضرت آدم علیہ السلام پا سری لنکا کے په یو غر د پاسه راکوز شو اوس هم په هغه غر د پاسه د آدم علیه السلام د خپې نښه پرته ده نو چې راکوز شو هلته رڼا وه دلته تیاره اوهو داسې دي په سترګو یې چېرته تیاره نه ولیدل چې راکوز شو هلته یخني ګرمي نه وه دلته یخني ګرمي راله هلته ستړې نه وه دلته ستړې راله هلته یره ګبراهټ نو دلته یره ګبراهټ راله التا پریشانی نو دلتا پریشانی رالا التا لاړې خولې نوې دلته لاړې مرالې خولې مرالې التا دسماتې نو دلته د دسماتې شکایت هم راغی التا تکلیف نو دلته تکلیف هم راغی التا د خېټې دل نو دلته د خېټې تکلیف هم راغی او دسماتې چې سړی راشي خامخا د خېټې تکلیف راځي التا ستړې نه وه دلته ستړې مراله التا خوب تاجت نو دلته خوب تاجت هم راغی التا خزه خاون یو ځای اوسېدل دلته آدم علیہ السلام په یو دنیا کې او بیبي په بله کې خدای چې زما ښځه به کم دی بیبي به مې کم دی بیبي یې وی خدای چې زما خاون به په کومه دنیا تا کوز کړي دا موږ څو کړل او دام د یېره شیطان ورته قسمونه وخوړل وقاله شیطان ورته قاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسمونه یې خوړل چې ګورې زه ستاسو خیر خویم او دې بوټي له ګوتې یوسې نو هغې خو د دنیا قسم نو اورېدلی هغې خو ته خدا پته نه وه چې د خدای نوم به هم لا څوک په دروغ اخلي الله وی فنسیه ولم نجد له عزمه زما حکم ته یېر شو یېر څه پخته اراده نه وکړ والله خفه شو ما سره به مشوره کړې وه که نه چې شیطان درته دا وسوسه واچوله چې بوټي له ګوتې یوسې همیشه به په جنت کې که نوړی نو الله مباسي نو ما سره مشوره خو کې دا خفګان هم پړه راغی چې الله خفه شو د ټولو نه لویه خبره د نیکانو دپاره دا دنیا ټینشن نه دی دا ټینشن چې الله خفه دی غټه خبره دا ده دا د دنیا نعمتونه دي دا خو به ځي او راځي به مال به م ځي او عزت به م ځي او حسن به م ځي او هر څه به ځي راځي دا وړې خبرې دي غټه خبره ده الله رضا او د الله خوشحالي ده او د الله خفګان موږ به دا کوشش کوو چې الله خفه نه کړو دا نه چې د ما نه مال هلاک شو یا زه غریب یم او زه خدای خفه کوم دا نه چې زما
بیمار راشم بیمار شم او زه د خدای نه ګیلې شروع کوم یا بل څه ټینشن مال راشي او زه الله نه ګیلې شروع کوم الله خفه کوم نه 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 هوښیار انسان هغه دی چې خپل مربي نه خفه کوي الله نه خفه کوي درته پته چې دا هر څه خو الله سره دی چې خفه کړم نو د خدای څه کولی شم